بسم الله الرحمن الرحیم. نجیب الله شینواری سپیکس نړۍ سلامونه مې ومنئ ګرانو دوستانو. اول به راځو خبرې او په دیو کو چې هغه 15 کسان د افغانستان کرکټ بورډ سنټرل کانټریکټ کې چې موږ او تاسو ډیر خلک تینې خبر نو چې خدای خبر د بابا آدم علی السلام زمانه کې شاپور زادران کرکټ پرې خیده هم د سورس دولت زادران پرې خیده سمی شینواری پرې خیده دغه افتاب عالم پرې خیده او شهزاد صاحب مگر سنټرل کانټریکټ کې وو. بیا به دین وروسته په ګجرات ټایټنز باندې لک سر ورخاره کو ځکه د سیرات ښکاری لکه زمو خپل لوبډل چی په آی پی ایل کې حوال راځو. ګوره سنټرل کانټریکټ دی ته چې ته هغه لوبغاړي ځان سره په دغه کې ساتي چې ستا په نظر کې مثلا تاسو ریګولر لوبه کوي هغه نه بغیر هم ته پلیران راخیستای شي. زوري نه چې سنټرل کانټریکټ کې اماغه بلوبي کې چې نمی اغم مختلف کرکټ بورډونه اغم راخلي ټیم کې اچي مگر موست لایکلی هغه کسان چې ته دا کرکټ بورډ ور باندې باوري چې دا موږ سره هر فارمټ کې موږ سره لوبي کې اوس موږ په پلان کې دي دوی ته باید هر میاش یو معاش ورکو چې دا دوی یو ریګولر معاشي کې کرکټ هغه چې لوبي کوي هغه بونس بیل میچ فیس بیلی مگر دا به دوی یو معاشي. نو دې کې سبا استرالیا غونډه مثلا کرکټ بورډ ورته مثال درکم چې ډیوډ وارنر چې صرف ټي20 لوبه کوي هغه د سنټرل کانټریکټ نه استلای دی. سټوینز غونډه پلیئر استین استلای دی. ساوث افریقا هم د سي کوینټن ډیکاک استلای دی. هم د نور پلیئر پاکستان حارث رؤوف پکې نشته. هم د نور باید پکې وای خو خیر نشته. افغانستان کرکټ بورډ دا چرته چې ګونګې زادران او چکري اشرف بیا به خلک چې دا پرې هغه بل خو پریدو زکه چې هغه ماته ویلو چې دغه کې د سټوډنټانو نظام موږ خپل دوی طرفداران او دوستان او په خوا راسي نو بیا خپکیږي مشران چیرې دا غوي پکې دومره کار نه کاری او کني خو خیر اصلي ټارګټ ګونګې زادران او چکري اشرف ذکرانی سم ډیر خلک په کرکټ بورډ کې دا نور خبريالان مبريالان چې د لاندې خلکو سره پنجوهي اصلي ګونګي زادران ته څنې چکري اشرف ته څنې ولی چې خامخا سبب زنګ ور وهي یا بچرته او ټیکټ میکټ د غواړي د نړیوال جام او وی آی پی مړه لعنت دی په داسې شي نه باندې غیر رمضان مبارک هم ده خو خیر ډیر بد بنیو هیڅ ضرورت نشته چې تمالي وی آی پی ټیکټ راکې عام ولسی خلک وروره چې ولس کې یو ډیر خوان کوي موږ ملنګان یو دغه سي نو نه چاته احتیاج یو الحمدلله ځکه موږ اصلي کسان ګونګې زادران او چکري اشرف مخکې خو میسیجونه ویم کولوس مې بلاک کړی دي دوانه هیڅ ضرورت نشته چې دوی سره لین دین وساسه یو نه اهل خلک دي. اهل خلک چې یو په یو ځای کې اداره کې هغه پرمختګ کوي نه اهل خلک چې دي هغه د سیر لکه دا اوسنی چې څلور 15 کال مخکې چا کرکټ پریخي شاپور زادران نشته دی کې دولت زادران نشته سر احترام دی ټولو ته دا ټول زمونږه په خواني پلیران تیر شوی دوی افغانستان کرکټ ته ډیر خدمت کړی دی په خپل وخت کې هغه نه خو افتاب علم سمی شینواری زمونږ عزیزم د شینوارم دی مگر نه غلطي چې هر څوک چې خپل رور می او شهزاد محمدي صاحب چې واړه بچی می دي او د دوبۍ مزدوري غوندې پاکستان افغانستان کې کرکټ کاو بیا هم هغه ته هم احترام دوی سره زمونږ دغه نشته دوی ته د کار ورکی په افغانستان کرکټ بورډ کې ډیر فضول خلک او خپل دوستان لګولې دي چې هغه سره اهل کارم نه دي دغه په ځای شهزاد محمدي بډیره ګټوري هغه په ځای دولت زادران شاپور زادران بډیر ګټوري او سمي الله شنواره خو ډومېسټک کې هم بازي ټیم نیم کپتانی کوي بد نو دا اوس چې کوم افسر زازیان او داخله کلوبیږي دوی نه دا خو چې بالینګ ور باندې لکسي کړی وای الراونډر خکې خال راونډر زما په نظر په خپل وخت کې یو رننګ بټوین د وکټ یې سکاو چې مړه ځان به رن اوټ کاو بل به رن اوټ کاو او افتاب عالم هم اخیره کې لګ امپروف شو خو بیا هم زما په نظر باندې هغه پلیران لکه دا اوس چې واچول سیدی کتل او دا نور د څورته هغه یو ډومېسټک خپلیران بعضی مطلب دغه پلیرانو ته موقع ورکول دا پکارو مگر کرکټ بورډ د سیدی چې شار نه پرسان دا اوس ریخ شو نو ظالمانو موږ په کار چې ویډیو ونه کو چې تاسو ریخ کو تاسو په خبري وکړو تاسو کرکټ بورډ یاستئ د افغانستان تاسو یو دا کار کول صرف وظیفه پیسې اخیستل نه دي تاسو د افغانستان د کرکټ ولسته خوشحالي ورکوي تاسو باید دومره ځان کې صبر تحمل او برداشت پیدا کړئ چې هر چا سره تاسو کار وکړئ تاسو چې تاسو خلاف څوک تنقید یا دغه کوي نو دا دشمن مګنه چې هغه تاسو دشمن شي کین زه دشمن نه چا یریګو مې نه دا خلک نه یو مگر هر څوک چې پتا سي نیوکه کوي
تاسو ته معلومات کیږي چې دا نیوکه سیده او بل دا کوشش مکوئ چې څوک ځان ته چاپلوس کوي نه هغه چې کوم سړی غریب هیڅوک هم د مستۍ نه چاپلوسیان ډیر کم کوي خو غریبانان دي هغوی زه هیڅوک هم نه ګرمومه هغوی دغه نه استفاده کوي کرکټ بورډ والے او شی نیم بوله ورکړي نو خو حرام هم دی دا اخیستل داسې خو غریبي ده چې هر څونه غریب هم سي مقابله به کوي بیا هم هغه خبریالان ته لوکل انټرنیشنل سویه کې چې کوم خبریالان دي هغوی د افغانستان کرکټ ته ضرر رسوي ځکه ضرر داسې رسوي چې بروره ډېر زیاتې ډوزماریانې او چټیات او شینو ته کش ورکړی ته باید چې زموږ کرکټ داسې دغه شو چې ماشاءالله 15 ورلډ کپونه مو ون ډے ګټلي دي واته مو د T20 ګټلي دي او د ټیسټ مو ورسره 2 ځله مونږه چمپیون نه زموږ کرکټ چې دی ښه روان دی باید ښه شي ښه کېدو دپاره چې څوک غلط کار کوي د هغه خلاف باید خبره وکړي چېرته تا د دې انټرنیشنل نومونه به یې نه اخلم خبریالانو نه ځکه بیا ما نه خفه کېږي دنیا د اوس ټول خلک همداسې حقیقت چې در خفه شي اوس څه وکړو ټول خو نه شو خفه کولی ځکه به یې نوم نه اخلو نو وروره تاسې ولې د ګونګي زادران نوم نه اخلی چې نصیب خان نومیږي چې کرکټ بورډ سی او دی او د جیلم خیاط دی په دغه باندې تعلیم سواد باندې نه پوهېږي مګر کرکټ بورډ غوندې امپورټنټ ځای کې د سی او دی چې باید نړۍ سره اړیکې ونیول شي نړیوالو سره خبرې وشي دی به څنګه ډیلینګ کوي مګر دا تاسو ته نه وایي چکري اشرف دا د مړه په هغې وخت کې څه توره کړې وه چې پوه شوې لوبه کیاسې لوبېده خو دا که 110 سپیډ هم و اوس دا راځي وروره د کرکټ بورډ چیرمن دی غلام ذهنیت سره به چې شی ورته شرف الدین اشرف ته باید په ټیم کې زما دغه د منل کېږي نو چې تشه تاسو یو داسې باید نه د افغانستان کرکټ چې ظلم کېږي موږ او تاسو باید د هغې خلاف غاږ پورته کو زه باید شاید ډیر زیات اوپنلی وایم ځکه تاسو خو تیر نظامونو ته سخت چکچکې والي فسادیان دغه مکول او موږ هغې وخت کې چې دغه سټوډنټان چې دا اوس حاکمان دي چې دوی به خپل نوم نشو اخیستی د ایرې نه د دوی هغه چې کسان په کابل کې ناست موږ به امریکا کې د دوی نوم اخیسته نور خلکو راته چې حکومت به ته څه هېڅ هم نشي ویلی دلته موږ ټیکس ورکوو دې وطن کې دا زموږ حق دی حق سره به ودرېږي همیشه او امریکایان چې دي د دوی منافقین ښه نه راځي دوی ته چې معلومات دی چې څوک په یو دریځ سی ولاړي بس هېڅ نه وي نو وروره موږ دې دپاره ستا نوم ستا غوښتنه نه کوله چې ته راشې چې مثلا ظلم روان شي کرکټ بورډ کې نور ځینو کې ښه روان یاست کوشتپې کانال مثلا امن و امان په افغانستان کې نور شینه ډېر داسې شینه شته چې هغه موږ ستایو دا ډېر ښه کار شوی دی مګر کرکټ باید ښه شي او د کرکټ ښه کېدو دپاره چې دی کرکټ بورډ کې اهل کار خلک وټاکئ دغه دا نوم به بد نوم به ته نه اخلم روژه رمضان مبارک دی خو دا لرې کوي دا ګند بلا چې هر څوک یې لرې کوي د کرکټ بورډ نه اوس هم خلک راولي نو همدغسې بیا سنټرل کانټریکټ او نور شین هم ورسره ښه شي اوس راځو دغه ته د راشد خان د ټیم ته وروره ګجرات ټایټن سره ټول نه بیکاره ترین اورسیز پلیران چې دي بغیر د زموږ د یو څونه د دوی سره دي اوس کین ویلیمسن هغه اول 15 او 20 بالونه خو هغه وهي چېرته 15 شنځیو کې بیا وروسته سیټ کېږي تیزي کې بس کا په ټول سیزن کې یو گیم کې برته داسې شي چې کین ویلیمسن به 25 بال یا 30 بال 27 بال 50 ارته وایي کې نه اوورال چې دی 35 40 بال نو ډېر سلو دی ویجې شنکر ورسره لوکل انډین لوبی هغه هم سلو دی وروره نو سم دا خو را پیدا کوي که نه پلیران صرف افغانان خو ورته څه نشي کولی خو نن د دوی پرفارمنس نه وایي خیر دی بس کله کله دا راځي راشد خان ته لږه خواري پکار ده ځکه چې دوه در سره نور هم دي او دا د افغانستان د خلکو د یو ټیم دی پوه شوې نو خواري کوئ انشاءالله د ګجرات ټایټن د ګټه په هیله باندې چا چې ورنه بری ویوړو سوشانت سنګ دا کینز 11 پنجاب آی پی ایل کې بل څوک اخیسته بل سوشانت سنګ دی واخیسته بیا دغه ووایي چې یاره دا خو موږ غلطۍ نه واخیسته ورته اوس ما اخیستی نو هغه کس ورته هغه دی وسیم میچ وګاټه مخکې هم ورته سکور وکړه نو بس الله چې د چا بلی پوه شوې که نه وایي چې الله در سره مل نه وي رحمانه که لښکر در سره وي یک تنهای بس د بله ده پوه سې نو ورته ګیم یې وګاټئ آی پی ایل کې سټرانګ سالډ ټیم چې دی د کلکتې دی چې آل راؤنډ بهترین ټیم دی زما په نظر باندې او نور هم دا بعضې ټیمونه چې دي ورسره لکنو سوپر جاینټ سره دا مایک دغه چې ورسره راغی یادیو د ورته ټیم سی که نو لږ اوسه پورې خیر نیم ګیمونه نه شي معلومات په وخت سره کېږي په هغې او بیا هغې وخت کې خبره کوو ستاسې ټولو د کتلو شیر کولو نه یو جهان مننه د پاکستان
او نیوزیلند د لوبو په اړه او بیا وروسته وخت کې ویډیو کوم ان شاء الله. خدای په امان.